سلام زما ملګرو څنګه یاست؟ د نن ورځې فلم د وخت د دام په اړه دی. فکر وکړئ پر تاسو باندې یوه ثانیه تیریږي مګر د باندې پر نړۍ باندې یو کال تیریږي. دا ډیره عجیبه ده. راځئ چې فلم پیل کړو. پروفیسور هایفر د پوهنتون معلم دی چې د یوې کورنۍ په لټه کې دی چې په 1980 کال کې ورکه شوې وه. هغه یو موټر او د هغو ځینې شیان پیدا کړي مګر هغه لا هم نه پوهېږي چې د دوی سره څه پېښ شوي. هایفر د غار یوه دروازه پیدا کړي او پوه شي چې دا غار د غرو په زړه کې یوه بله دروازه هم لري او اوس داسې ښکاري چې هغه د دې ورکې شوې کورنۍ په اړه ځینې نښې پیدا کړي. د دې غار له دروازې څخه څو متره لرې یو ټکسي چلوونکی ولاړ وي چې یو توپک هم لري او هیڅ حرکت نه کوي، همداسې یخ ولاړ وي. هغه بیرته راځي خپل کور ته تر څو د غره د ننوتلو لپاره خپل سامان راواخلي او دننه ولاړ شي. د هغه دوه زده کوونکي جکي او ټیلور په دې اړه پوه شي او غواړي چې د هغه سره ولاړ شي. هوفر له دوی سره په کلکه مخالفت کوي او وایي زه باید یوازې ولاړ شم. وایي زه به یا هغه ورکه شوې کورنۍ پیدا کوم یا که زه بختور وم هغه څه به پیدا کوم چې دوی په لټه کې وه. دا بله ورځ هافر بیرته راشي چې د غار د اصلي دروازې د لارې ننوځي. په زړه پورې خبره خو دا ده چې د هغه سپی خورا اندېښمن دی او ورسره نه ځي. هافر ګوري چې هغه د فرون کس تر اوسه هلته هغه رقم ولاړ دی او هېڅ حرکت یې نه دی کړی. هافر هغه غره ته ننوځي. هغه خپل مخ کې د رطوبت او د دوخي بدلونو دیوال احساس کوي مګر هافر ننوځي. 2 ورځې تېرې شي. جکي او ټیلور اندېښمن دي چې د دوی ښوونکی هافر ولې تر اوسه نه دی راغلی. دوی خپل ملګري کارا ته زنګ ووهي او ورته وایي چې د خپل پلار موټر په پور راواخلي چې باید یو ځای ته ولاړ شو. کارا خپل خور یوز او د ویوز ملګری فوربي د ځانه سره وړي ځکه چې یوز او فوربي باید د خپل زده کړو او ښوونځي لپاره یو څېړنیز فلم جوړ کړي. دا لنډ سفر د دوی لپاره غوره فرصت دی. ټیلور دوی ته وایي چې هغه ورکه شوې کورنۍ چې هافر یې په لټه کې دی د ژونده کېدو په اوبو پسې ګرځېدل. هغه اوبه چې په چښلو سره یې خپله ځواني بیرته لاسته راوړي. دوی هغه موټر ته ورسېږي چې هافر پیدا کړی و. دوی یو عکس پیدا کړي چې شاته یې لیکلي د هافر کورنۍ او دوی پوهېږي چې هافر په حقیقت کې د خپلې ورکې شوې کورنۍ په لټه کې دی. دوی په مځکه یو رسۍ پیدا کوي او تر هغه وخته پورې یې تعقیبوي چې د غار بلې دروازې ته ورسېږي. دوی ګوري چې رسۍ د مځکې لاندې زړېږي او هغه رسۍ پرې شوې ده. دا په دې معنا ده چې یو څوک ښکته تللی دی مګر بیرته پورته نشو راتللی. هغه رسۍ ډېره زړه او خرابه شوې او دا د هافر نشي کېدلی. دوی راسي موټر ته یو رسۍ راواخلي تر څو له هغه ځایه کښته سي. دوی فوربي ته سم د لاسه مخابره ورکوي او ورته وایي چې دلته پاتې شه تر هغو چې موږ بیرته راځو. د هافر په رقم دوی هم د رطوبت دیوار ته ورسېږي چې داسې ښکاري چې یو سرحد یې فناشه کړی دی. دا داسې کیسه ده چې د رطوبت د هغې خوا او د دې خوا سره توپیر لري. اوس راځئ چې د کیسې دې اړخ ته راسو. کله چې هافر د هغه رطوبت دیوار څخه تیر شو نو د هغه سره څه پیښه وسول. لایک او سبسکرایب ستاسو لپاره ډېر اسانه دی خو دا زما لپاره یوه نړۍ ارزښت لري. ډېره مننه کوم که تاسو هم دا اوس دا کار وکړئ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ هغه سړی اوس کرار حرکت کوي او ځي. ولې د غار څخه بهر رڼا داسې کېږي. مخ ته پوهېږي چې ولې داسې کېږي. هافر په دې غږ بیریږي او د غار څخه وتښتي. هغه ګوري چې یوازې په څو دقیقو کې په بشپړه توګه تیاره شوې ده او د هغه سپی هم ورک شوی دی. په همدا څو دقیقو کې طبیعت په عجیبه ډول رشد کړی دی او ټوله ځایونه شنه سوي دي. هغه ګوري چې موټر یې نه اسټارټ کېږي او هر څه زاړه شوي دي او بوټ هغه ټوله موټر یې پوښلی دی. هغه هلته یو بل موټر پیدا کوي. کله چې هغه په موټر کې دا کڅوړه وویني هغه پوهېږي چې دا موټر د ماشومانو موټر دی. خو دا څنګه ممکنه ده؟ هغه د غار د بلې دروازې څخه ننوځي چې په ماشومانو پسې وګرځي. له دې خوا ماشومان د غار تر پایه ورسېږي او دوی هم هغه چیغه واوري چې هافر اورېدلې وي. دوی وویریږي او غواړي چې د رسۍ نه پورته شي چې ناګهان رسۍ وشکېږي او جکي په توربي باندې وغورځي. د توربي لاس او د جکي پښه ټپي شي. دوی فکر کوي چې دا کار د فوربي دی او د دوی سره ټوکې کوي. دوی په مخابره کې فوربي ته غږ کوي او ګوري چې د غار د بلې خوا څخه د دوی غږ بیرته دوی ته راځي. یو څوک ناڅاپه دوی ته جواب ورکوي او وایي زه فوربي یم مرسته راسره وکړئ. دوی د مخابرې غږ تعقیبوي تر څو وګوري چې غږ د کومه ځایه څخه راځي. کارا هلته یوه بله پرې شوې رسۍ وویني او د کوچني فوربي جنازه وویني. دوی حیرانه پاتې وي چې د دوی رسۍ څوک پرې کوي. اصلا فوربي ولې غوښتل چې کښته راشي؟ ستاسو په نظر دا رسۍ څوک پرې کوي؟ حتما په کمنټ کې ووایاست. دوی د فوربي د کمرې فلمونه ګوري چې څه پېښ سوي دي. دوی یوازې نیم ساعت کېږي چې غار ته راغلي دي خو د فوربي د کمرې په فلمو کې هوا په بشپړه توګه تیاره شوې ده او هغه ته څو ورځې دوی ته انتظار کوي. په دې وخت کې هغه د هغه کتابچې څخه چې په
موټر کې و. پوهیږي چې د افر هغه ورکه شوې کورنۍ په حقیقت کې د خپل لور د ناروغۍ د فار راغلی ول ترڅو هغه ته د ژوند کېدو اوبه ورکړي. په پای کې د څو ورځو انتظار وروسته فوربي ستړی او اندېښمن کېږي او پرېکړه کوي چې له هغه رسۍ څخه کښته سي او په دې پسې وګرځي. دی خفه کېږي چې دا پیښه سوې او فلم ودروي. کارا چې لوغ راسونه او پښې لري پرېکړه کوي چې پرته له رسۍ د کمرې سره پورته ولاړه سي ترڅو وګوري چې څه پېښ سوي دي. هغه پورته ورسېږي او ګوري چې هرې خواته صحرا ده، ټول ځایونه وچ دي او سرسبزي نسته، حتی تنفس اخیستل هم ستونزمن دي. هغه د مرستې لیږلو لپاره هیڅ سیګنال نه لري. ناګهان هغه د فضایي سفینې په څېر یو څه وویني. هغه وډارېږي او بیرته غار ته راسي. هغوی کارا ته وایي چې ته یوازې 2 ثانیې پورته تللی وې، دا هر څه څنګه پېښ شول؟ که ته نه غواړې چې پورته ولاړه سې نو موږ ته ووایه. کارا هم دوی ته خپل د کمرې فلم ښکاره کړي چې دوی ته ثابته کړي چې هغه څو دقیقې کېږي چې پورته و. دوی ګوري چې د غار څخه بهر د وخت تېرېدل د غار دننه څخه ډېر توپیر لري او هر کله چې اسمان په ډېر ډول تیاره او روښانه سي یوه ورځ تېرېږي. دوی د فوربي د کمرې هغه پاتې فلم وګوري او دوی پوهېږي چې د خپله د دوی مخابرې ته جواب ورکړی و، مګر یو څوک راسي او هغه ووژني. ویوز او جکي د فوربي د کمرې فلم یو ځل بیا وګوري او ګوري چې هغه ژړه کرشر درمل لاره ده چې تېرېږي او هر کله چې داسې رڼا شي 1 کال تېرېږي چې ناګهان د غار اوسیدونکي سړي له بلې خوا راشي او د دې لوی اجنبي فضانورد سره په جګړه شي. ماشومان له هغه ځایه وتښتي او د غار یو بل برخې ته ولاړ سي. دوی د افر د کورنۍ جسدونه پیدا کړي چې په حقیقت کې هغوی 40 کاله کېږي چې دلته دي. دوی ګوري چې 3 دانې د غره اوسیدونکي سړیان د هغه ټکسیوان بدن باندې ولاړ دي چې افر د فلم په پیل کې لیدلی و. هغه مو په یاد راځي. دوی د تایلور سره په جګړه شي او له بده مرغه هغه د دیوال سره ووهي او هغه ووژني. ناڅاپه هغه جګړه فضانورد راشي. د هغه په لاس کې یو داسې سیستم کار شوی چې هغه ښکاره کوي سفینې ته د تللو لپاره څومره وخت لري. هغه د هغه ځای یو څه اوبه راواخلي او د وتلو په حال کې دی چې ناګهان هغه پرېکړه کوي د تیلور سره مرسته وکړي. هغه د تیلور جسد د اوبو حوض ته وغورځوي. ناګهان د غره اوسیدونکي راسي او ورسره جګړه وکړي. تیلور ژوندی کېږي او دوی پوهېږي چې دا د ژوندي کېدو اوبه دي. کارا د هغه سره مرسته کوي چې هغه د غره اوسیدونکي ووهي. د دې خوا د غار دننه رڼا ناګهان شنه کېږي. دوی د یو بل په ژبه نه پوهېږي مګر فضانورد دوی ته هغه پیښې ښکاره کړي چې د دوی د ورکېدو نه بعده په نړۍ کې څه پېښ شوي. دوی پوهېږي چې په تېرو 100 کلونو کې ساینسپوهان یو داسې ټکنالوژي ترلاسه کړې چې د مځکې ټول انسانان یې مریخ ته بیولي دي او اوس 100 کلونه کېږي چې مځکه د ژوندي اوسیدونکو څخه خالي ده. وای 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 مګر له دوی لپاره یوازې 100 ساعته تیر شوي، مګر له بده مرغه د هغه لپاره هیڅ وخت پاتې نه دی او هغه مړ کېږي. تیلور ناګهان د هافر بکسه وویني او پوهېږي چې هغه دلته دی. هغه وایي موږ باید هغه پیدا کړو. هغه یوازینی کس دی چې پوهېږي چې اوس باید څه وکړو. هغه د ټکسیوان توفک راواخلي او یوازې په هافر پسې ګرځي. تیلور هغه د وخت د سرحدي دیوال شاته پیدا کړي. هغه پوهېږي چې د غره اوسیدونکي د هافر کوچنۍ خور یې د هغه سرحدي دیوال څخه تېره کړې ده. د غار هره طبقه د تیرې طبقې څخه مختلفه سرعت لري. هغه پوهېږي که دوی د هغه دیوال څخه تیر شي دوی به د دیوال شاته د هغو خلکو ترمنځ په جګړه کې ښکېل شي او ووژل شي. دوی د فوربي جنازه د اوبو هغه وسته وغورځوي چې بیرته ژوندی شي. افر چې ټپي شوی دی او نشي کولی هغوی ته ځان ورسوي هغه هلته پاتې شي چې د غره د اوسیدونکو مخه ونیسي تر څو هغوی وتښتي. دوی د فضانورد پرمختللې زینه خلاصه کړي او ټوله پورته ولاړ سي. کارا ګوري چې ټوله دروازه اوبو نیولې ده. ناڅاپه یو عجیبه مخلوق هغه د باندې وباسي. همدې وخت کې یو غار اوسیدونکی د زینې د ټولولو موج کښېکاږي. دوی ټوله له هغه لوړوالي څخه کښته غورځي چې ناګهان کارا چې زموږ په فکر یوازې 100 ثانیې کېږي بهر تللې ده ناګهان د دې جامو سره بیرته راځي او د څو پرمختللې روسیې سره د مځکې او اسمان ترمنځ دوی نیسي او لړې کېږي. تاسو پوه شواست چې دا څنګه وسوه؟ دا ځکه چې وخت دلته ډېر ورو ورو تېرېږي. کارا ممکنه د هلته 100 ساعته تېر کړي وي او بیرته راغلي وي مګر دوی لا هم د مځکې او اسمان ترمنځ بند پاتې وه او لاندې پر مځکې نه وه شوه سوي. دوی د هغه پرمختللې رسۍ په واسطه فوربي او هافر هم د هغه ځای نه د باندې راوباسي. دوی د ژوندي کېدو په اوبو کې ژوندي کېږي او ګوري چې دوی په یوه سفینه کې دي او د مځکې څخه مریخ ته روان دي. هغه څه چې ډېر په زړه پورې دي هغه دا دي چې د هافر ټوله کورنۍ بیرته ژوندی سوې ده. دوی حتی د هافر کوچنۍ خور د هغه وخت د دیوال د شا څخه راایستلې وي او اوس دوی ټول یو ځای د مریخ په لوره روان دي. هیر مو نشي چې چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیو د لاسه ور نه کړئ. الله مو راته وساته. د خدای په امان.